شابه بچی ښه دا بینډۍ چاڼ که دقسې بیا ګاډۍ له وروځه او زه دا ترکاري پخوم نو بیا سرزم کار کوم تکړه شه ښه نه مړه نیکه ته ولې کار کوې مونږ مزدوران مونږ به کار کوو که نه نه مړه دا ته څه وې یاره مونږ ټول انسانان یو شانتي خو ته م انسان یې او زه م انسان یم که نه داسې کار دی چې مونږ به څه کار کوو که نه نیکان هم په کار ښه ښکاري پرېږده مونږ به څه کار کوو که نه وه نیکه خیر سهار دې ما څه کار وکړه باقي کار به مونږ وکړو ټیپر دې هم راسه وینځل سهار باقي کار به مونږ وکړو دا هغه مړه خدای ګو والله چې دا لاسونه مې نه دي ډېر داسې خارښ شانتې کوو نو ما یې راشه د ټیپرو کې داسې که نو دا لاسونه مې ورسره لږ ټیک شو او زه هغه کار مې هم تاسو سره وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام هلکه څنګه چل دی چې زه کټوی پخوم نو ته راشې یاره چې په تا د تلکارۍ بین لګي که دا څه حساب کتاب دی نه یاره په دې لاره داسې تېرېدمه نو ما ویل شه دې سړو سه به لږه روټۍ وخورم نه روکې نو دا خو ستا لسمه ورځ ده چې په دې لاره داسې تېرېږي او موږ سره د غرمې ډوډۍ وخورې نو ستا جوړ بل کار نشه ښه د ډوډۍ په وخت کې په دې لاره تېرېږي دا خو زمونږ قسمت دی خو پردې قسمت څوک نشي خوړی والله چې دا خبره خو دې ډېره ټیک وکړه خرڅې کار وکړه چې روټۍ خورو لاړ شه دا جګ لږ راډک که د اوبو نه یخ اوبه پکې روړو لږه وورم پکې واچوه ښه یو 10 روپو واوره پکې خیر واچوه ځه ښه خیر نیکه دا خو دې سړي ته داسې خبرې وکړې مېلمه سره خپل نصیب راځي ګوره بچې مېلمه سره خپل نصیب راځي خو دا خو مېلمه نه دی که نه ده خو د ډوډۍ وخت صحیح کړی دی چې دا وخت شي نو راخطا به شي نو دا خو مونږ د دوکاندارۍ ډوډۍ دی څه کور خو نه دی مونږ خو دونه پخه کړو چې ایله به ستاسو شي او د دې خلکو شي دلته د دې ګاونډو شي د بل کس خو پکې اکثر ځای نه کوي نو لکه دونه سترګې به م نه پټې ده سره له موس یو بله لوبه وکړه ته اوس کیل تماشې ته ګوره نیکه دې به اوس روټۍ نه خوري نه که نه نن مې کمه پخ کړې ده والله که خولې له یم رانه یوسي همدا روټۍ به د ده نه زه پاتې کوم ښه اوس به ورسره څه کوې دې خو به اوس راشي بچې د نیک کمالاتو ته دې ګوره تا به داسې کار وکړې بس یو 2 منټو ته خالي پناه شه هغه سره یو ګوته کوم ټیک ده نیکه زر که مونږ بشو ها ته اوس خالي زما کمالاتو ته ګوره ځه ته ځه نیمه ډوډۍ ورته زه دلته ږدمه ځه نوره ډوډۍ هم ترې پټه کړه چې دې اوس راشي ته به دته وګورې نیکه بس روټۍ راچوه چې خورو یې ورګه راچومه که نه دا خو رینګ راغی الو نه یاره سړی ډېر خطرې کې و که نه والله بس په خولې باندې एकदम زګونه رالل زه به دلته د دوکان سنبالوم نو زه درلم ښه دلته یې وانغه شي پېښور ته وړي بس انشاءالله زه درځم داسې ګنټه نیمه کې درځم ماله یو مېلمه راغلی بس دې دا روټۍ موټۍ خوري نو بس زه درلم او ولې نیکه څه چلو شو مړه د هغه ما سره مزدور نو یاره هغه ته مې ویل ما یې ورغه تا ته یې راچوم ما یې مونږ به یې بیا وخورو نو ما ورته روټۍ راواچوله نیمه یې تې وخوړلو بس دغه یخني ورپسې وګوټله एकदम بس د سړي په خوله باندې زګونه رالل او بس هغه کس ته مې ما هسپتال ته یې بوځو زه درځم خو زه په دې تلکارۍ داسې شکي شان شوم یو ماشوم راته ویلي وختي دی کې چمچولکۍ شانتې وه که نه خو زه وایم ګینې نشته پکې مړه هغه کې څه خپله مسله وه نه مړه او که نه خو ما پسې دا دې رینګونه وکړل داسې کار دی ته ځان ته تلکاري واچوه او زه دغه هسپتاله پورې زر ورځم ښه سړی ډېر سیریس دی نه نیکه بس زه یې نه خورم ما پسې د کور نه ټیلیفون شو نو ساګ او سوکړه کې پخ کړی دی او شوملي هغه به اوس کومه هلکه ایسار شوی به وي دا څه وی ترکاري وخوره که نه ټیم دې تیاره ده نه بس زه لاړم مه کوه مړه السلام علیکم وعلیکم السلام وار پار ته مرګ خطا که مرګ داسې شی دی ښه وایي شوملې او ساګ یې راله پخ کړي وي هغه به اوس کومه داسې نه وایي چې او به یې خورمه ګډ وډ شو که